अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल फला हादिय लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू ला ज़िद्द लहू व ला निद्द लहू वला कुफुव लहू ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला तमसील लहू अज़लियुन अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहू वला आखिर लहू व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि मिम्मा याकुलुन नासु वल अन्आम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अम्रुना लैलन औ नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल्अम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। इंतहाई काबिल क़दर तुलबाए किरामो अवामो रिदुनको मुसलमानानो मावतासो दी दुनिया ता पखपल नहीं रागली बल्कि चारा लिगली औ कासिद ची कमजाय तवर्शी नबियर तवापसियुम कई। रब्बी करीम दी आयात करीमा की दी दुनिया दी ज्वन यो मिसाल जिक्र कई। इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह लिखी इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया यानी सिफतुल हयातिद दुनिया फी फनाइहा व ज़वालिहा। दरी दुनिया दरी ज्वन मिसाल रब्बी करीम जिक्र कई बफना व बज़वाल की दा पशान द बारान दे
باران وشي زمکا شنشي زمکا بخستشي ہر طرف ته شینکې په نظر باندې راځي خدا شینکې دا همیشه دی سرز بعد په بیا اوچو به راشي هغه شینکې هغه په اوچو به باندې سشي بدل شي قران کې الله وی فختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام په دې باران سره مختلف اشیاء راوخیږي بعضی هغه دي چې هغه د انسانانو د خوراک دي بعضی هغه دي چې هغه د حیواناتو د خوراک دي حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها تر دې پوری چې د ازمکا خستشي هر طرف ته تر و تازه ښکاری او د دې اوسیدونکو په خیال کې داراشي انهم قادرون علیها چې فصل پوښ شوی دی دا د الله دی دا د ریبلو دی اتاها امرنا لیلا او نهارا دا الله کریم عذاب راشي هغه حکم الهی پی راشي فجعلناها حصیدا كأن لم تغن بالامس دا سوګردي تب وای چورې بلې شو ریبلې شوی وګرځي دلدل وګرځي بیا پای کیسه نه تب وای چې پرون په دې ځای کې اړو فصل د سره ولاړ نو رب کریم فرمائے انسانا تم دی دنیا ته دغه شانتی را لې اول نجد نو ما شوماله بیا دور د ځوانې پتا باندې راي بیا دور د بډاواله اخر خبر اخلاصا دیو جن امام سمرقندی وای اذا كنت سبيا تلعب مع الصبيان کلا جتما شوی نو تعالو بکولی تد فوټبال او درنګ د لوبو د شیزونو نه فارغ نوي اذا كنت شابا غفلت عن الله کلا جزوان شوی زور دی سیدین راغه نو غفلت عن الله نو تا دا الله رب العالمین غفلت کو تا غافل شوی بیا دی نه د الله رب العالمین د عبادت د پاره تاسو را وخت نه د الله د کتاب د پاره تاسو را ټیمو نه تاسو را نستا د بچی سره اذا كنت شيخا صرت ضعيفا کله چې بډاشي کله چې کمزور شي سپینګری شي نو صرت ضعيفا نو بیا کمزور وګرځي فمتى تعمل الى الله تعالى نطاعته الى الله عبادت وکړه کړه د الله رضا وکړه اختیار ای هغه وخت راته وی خیر انسان چې په کم ټیم کې وته د الله تابعدار وګرځي او د دنیا ژوند مثال رب کریم فرمائے علمو انما الحیات الدنیا لعب ولهو قرآن وای د دنیا د ژوند مثال لا ګور لوبي دي او مشغله ده معشومان لوبي کوي یو طرف ته مور आवाज کی وجرا منډه کا ارزتینه پادشي انسان لګیا دي سوچونه فکرونه کوي سبب دا کوم بل سبب دا کوم او دا کوم حتا چې الله رب العالمین فیصله وشي هغه وخت مقرر ده دراشي هغه ارزتینه پادشي ځان سره هیڅ نسی ذوالقرنین د ټولي دنیا بادشاہ کړي او کله چې د دنیا نه وفات کیږي وصیت کوي وے خلق زما دوړه لاسونه د کفن نوار کوي د خلقو خیال ودای چې ډیر دولت بد ځان سره وړي ډیر ډالر یو د نارینه بد ځان سره وړي خلق اسمي د ځان سره نه دی هغه سیار سره نه پاتې شو بلکې ستاره خپل دی دنیا ته د سيدي اقبال وی آتے ہوئے آزان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آ کر چلے گئے دبا کی قبر میں سب چل دیے نہ دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو انسان چرالی وقت لزان شو انسان چرالی نجزی نو مزدر پسی گئی بس فکروں کا دمر لکسات تراغلے وہی دبا کی قبر میں سب چل دیے نہ دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو
بیا په زبان حال سره دا وایي چې لږ ساعت مخکې چې ژوندې وما نو ماشومان به زما نه تاوېدلو ښځې به زما خیال کو بچو به زما خیال کو ګاونډیانو ما ته د عزت و احترام په نظر کتل ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو سارا نوت سو شو بری دور بانے چې خلق بدل شو حالت بدل شو آغا خسته بدن آغا خور تا رانن وستو آغا خسته نرم و نازک بدن آغا خور تا ویوڑو سو شو معلوم شو انسانا مختصر وقت راغلے ربی کریم فرمائے انسانا بارانوشی دلتا زوج و زوج ملاوشی آغینت تیغ راوخیگی یو ماشم پیداشی خدا تیغ چیدن اول حالت دخستوالی رستو دی حالت تورسی زیرشنو غبر ختمشی اللہ وے انسانا کعلم تغنى بالامسو او تاریخ باندې لګ نظر واچوا خپل مشرانو ته وګورا هغه اور نکړي سشو اټر نکړي سشو داغه نه براغه سشو معلومیږي دا جگہ داغه نوم ختم شو معلومیږي دا دې دنیا کې هغه ژوند تیر کړي او سبب واستاو نغالوي کعلم تغنى بالامس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون ربی کریم فرمایا انسانا دیلتا تز بیانوں کی لگت فکروں کی لگ سوچ کے انسانا چی چارہ لگلے موسف پکار دی نفسر الآیات لقوم يتفكرون دی دنیا کے سمر وقت سیدل لی نو سمر سا پکار دی آخرت کی دیر جون دے او داغی اور فنا نشت دے داغی لسا پکار دی آغا یو سالک ہوئی جو وفات کی گی وی زمان دا اشعار شیرون زمان پا کفن باندی اولی گئی وی یا رب میں تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں موڈام پہ کفن پہ شرمسار آیا ہوں چلنے نہ دیا گناہ نے اپنے قدموں پہ اس لیے میں دوسروں کے کندھ پہ سوار آیا ہوں اے رب کریمہ یا رب میں تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں اے ربا استاد رحمت امید لرم اللہ تولی دنیا پر خودم ربا استاد رحمت امید لرم اللہ موڈام پہ کفن پہ شرمسار آیا ہوں اللہ کریم مخ میں پٹ کڑے دے ربا کفن کی مخ میں پٹ دے اللہ دے شرم مخ نشمخ کارا کولے زکدہ سکارو نمی کڑی دی چیاغی اللہ سے ملامت کڑے چلنے نہ دیا گناہ نے اپنے قدموں پہ اس لیے میں دوسروں کے کندھوں پہ سوار آ رہا ہوں گناہونو پخبل دیزای تراوی نہ رسولم زکد نور خلقو کو گورا روانیم خورو تیرا اڑلے شمو او یا علتا کی بتانا تپوس کی گئے انسانا دا اغرز فکر ننو کا او دا اغرز جڑا ننو کا کپا اغرز بانے کم جواب ورکے نن داغی جواب کوششو کا وی پاک جہان بسنگ جواب ورکی جی آجزی پدی جہان کی دا جوابا ایزا مارور نندر سر جواب نشترے سباب سے جواب ورکی دا دنیا بنگلی پاتی دی دا دنیا مانے پاتی دی واللہ یدو الہ دار السلام دا دنیا مزی چی دا گوریا رزی دی دا نمکڑی دی راش آغا طرف تراش جکم طرف تا دی اللہ را بلی چی آغیت دار السلام وی واللہ یدو الہ دار السلام امام قتادہ امام قرطبی لیکن علماء لکھی دار السلام مراتن جنت سو کوئی دار السلام آگا کور تراش چاہ کور درزا دے پائی کی خفگان بھی انشترے پریشانی بھی انشترے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی وہ کس مسجد جنت پائی کی دار السلام واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم او اللہ کریم توفیق ورکی ہدایت کی چال جواری لارے نیویتا اللہ دی ماوتا سنے گی لارے تواڑی اللہ رب العالمین دی زما استاذ و طول و آخر خاتمہ دی اللہ پسکی و ایمان کی دی دنیا جون مختصر دے عارضی جہان دے یو نمگڑے و پانی جہان دے عقل من و خیار آغا انسان دے جی بدی لگ جون وانی لگ فکرو کی لگ نصیحت پہ واقعی
او نصیحت انسان ته کله ملاوي چې کله د پزړه کې د الله مين رادن نشي او کله چې د زړه کې د الله رب العالمین د کتاب احساس پیدا شي قران وای وذکر بالقران من يخاف وعید من راوړل علماء طلبه تاسو کوي وذکر بالقران من يخاف وعید وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین معلوم شو ایمان والو ته نصیحت فائدہ ورکړي چې ایمان درکې وی نصیحت بدل فائدہ درکې دی وجنه عالم یو ځایل کی پتاله چې څوک نصیحت درکې او پتا دا نصیحت اثر نه کوي پدې پوهې چې ایمان د الله سینځل دی زکه چې پتا باندې خبره اثر نه کوي الله دې ما او تاسو ته توفیق دې نه اعمال راکړي الله دې اخر خاتمه په ایمان کې صلی الله